بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په وټ پروګرام کې نن درته یو مهم ټریک ښیم څنګه کولی شو چې د کانکور ځواب پاڼه جوړه کړو، شر ځوابه سوالونه لکه تاسې دلته وګورئ دغه A B C D سوالونه دي، همدارنګه مطلب خانې تورېږي په دې کې تاسو سره د کانکور ورقه جوړېږي. د جوړېدو طریقې ته راځو، را به شو یو نوی ډاکومنټ ته او دې کې چې کوم دی تاسې به لومړی چې دی شماره دې ته اول نه هم ورکولی شي. را به شئ دلته نمبرینګ ته، نمبرینګ کې فرض مثال زه دغه شماره ورکوم. دلته به تاسې ولیکئ 40 D0. دا مو چې ولیکه بیا به دې پسې الټ ایکس ووهئ. ګورئ دا A شو، بیا به 40 D1 ووهئ، الټ ایکس به ووهئ ورپسې، دا به B شي. 40 D2 به ولیکئ، بیا به الټ ایکس ووهئ، دا به C شي. بیا به 40 D3 به ولیکئ، الټ ایکس به ووهئ، دا به D شي. دا به سلیکټ کړو. سلیکشن نه وروسته به راشو، دلته به کلر ورته ورکړو، مطلب سور رنګ ورکوئ کوم چې ستاسې خوښ وي. هغې نه وروسته به دا کاپي کړو کنټرول C سره، او هغې نه وروسته چې دی مونږ به داسې کار وکړو چې دا خپل چې کوم دغه ډاکومنټ دی دا به موږ په کالمونو وویشو. لیاوټ ته راځئ او بیا به کالم ته راشئ، کالم کې مور کالم ته، او دا کالم چې دی تاسې په 4 کالمونو باندې وویشئ او ترمنځ یې فاصله داسې لږ کمه کړئ، یو په اندازه. اوکې، اوس به دا سلیکټ کړئ، کاپي به یې کړئ کنټرول C سره، او دې نه وروسته چې دی تاسې به لاندې بس پیسټ کړئ کنټرول V. بس دا کنټرول V بټن ونیسئ داسې پریس، تاسې ته به خپله اتومات څه کېږي، تاسې ته به دغه کم چار ځوابه سوالونو لپاره چې تاسې جوړوئ نو دا به خپله اتومات چې دی فیل کېږي. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره د کانکور په طریقه باندې د ځواب پاڼه جوړه کړئ د 4 ځوابه سوالونو لپاره. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه فالو کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.